دوستانو د خپل د فیسبوک نوم څنګه تغیرو؟ مثلا د احمد نوم دا ورکوو محمود نوم، که محمود په نوم یې ورکوو علي نوم یا بل نوم، همداسې تخلص یې. نو غواړو چې دغه نوم تغیر کړو. چېرته به ځو ورونو؟ لاړ شئ لومړی فیسبوک ته. کله چې تاسو فیسبوک ته دننه شولئ، تاسو به څه وکړئ؟ دغه علامه ګورئ، دا درې خطونه څنګ تر څنګه چې دي، دا به ټیک مارک کوئ. کله مو چې دا ټیک مارک کړم، دې نه د بعد به راشئ تاسې دې پرایوسي سیټینګ ته، دې ته. کله چې تاسو پرایوسي سیټینګ ته راغلی، نو تاسو بل سیټینګ راخلاص شي. دا سیټینګ به تاسو راخلاص شي. वो सेटिंग क्लिक करूँ, देना दे बात से कीजिए. दा दोस्तानो असली मकसद तरह हो रसीद लो. Personal information, update your name, phone number and email address. यानी पति की कवला शे चता से खपल नूम, मोबाइल शपेरा او ایمیل ادرس خپل اپډیټ کړئ یا نوې پکې واچوئ. نو په دې باندې کولی شئ. نو دوستانو دې کلیک سره تاسو وکړئ، دا د تاسو هغه ټول راغی ریکارډ. دوستانو تاسو وګورئ فرست نیم، مثلا نوم دا ده، مثلا نیم کې څه دي؟ مثلا نوم د فیسبوک نوم ده، چې ستا د فیسبوک نوم څه د احمد په نوم ده، د محمد نوم ده، تخلص چې هر څه ده هغه همدلته دي. دویم ایمیل ادرس، ایمیل ادرس چې هر څه ده همغه ایمیل ادرس هم کېدای شي. دریم آیډنټیټي کنفرمیشن، مثلا کوم هغه چې کنه کوډ موډي مثلا هغه هم دلته کېږي. منیج اکاونټ هم همدلته کېدلی شي. نو تاسو موږ ته مهمه دا ده چې نوم څنګه تغیروو. راځئ خپل نوم ته. دلته ما لیکلی غلام فاروق امین. زه لاندې لیکم مثلا یو حرف ورته اضافه کوم، لغمانی. دا ده ورونو، غلام فاروق امین لغمانی. یا دا هم لرې کوم نه مې خوښېږي، بل نوم انتخابوم ورته. مبارز امین لغمانی. دا د ورونو ما بل نوم ورته انتخاب کړ. تاسو ښه ګورئ، دا دلته انتخاب شو. دوستانو کله مو چې دا انتخاب کوم لیکل، د هغې نه د بعد څه وکوئ؟ دوستانو تاسو راشئ دلته ریویو چینج. کله چې تاسو چینج کړئ دا به انتخابوئ. ریویو چینج په دې باندې تاسو کولی شئ چې ځان ته مثلا انتخاب قبول مې ده، مطلب ترې دا چې قبول مې ده. او بل که نه غواړئ، زړه مو ورته نه وي، نو بېرته کینسل کوئ، مثلا کینسل کېږي. او تاسو ورونو په 90 ورځو کې کولی شئ چې په یو وار 3 ځلې، مثلا په یو ورځ کې کولی شئ 3 ځلې وکړئ. خو بیا دغه 3 دفعې هم چې وکړه، که یو ورځ کې، که 2 ورځې کې، که میاشت کې، بیا 90 ورځې تاسو نور حق نه لرئ او نه کېږي، نه چینجېږي 90 ورځې پورې. ورونو تاسو کوشش کوئ، تاسو دوباره کوشش کوئ چې مثلا تجربې داسې یو نوم انتخاب کړئ ځان ته چې ډېر ښایسته شهرت ولري او ډېر خلک خوښ کړي. هماغه نوم دلته چینج کړئ. بیا تر 90 ورځو تاسو نشئ کولی، تر 90 ورځو 3 میاشتې یعنې وخت نیسي، تر 3 میاشتې پورې. نو امکان لري ستاسو نوم ډېر مشهور شوی وي، نو هغه نشي کېدلی چې بیا تغیر شي. اوس راځي ریویو چینج ته. ریویو چینج هم کله چې ووهه ورونو، دا د ریویو چینج دلته تاسو ته وایي چې تاسو اوس کومې انتخابوئ؟ مبارز امین لغمانی امین دا مثلا دا. زه بېرته ځم خپل هغه ته لیکنې ته چینج ورکوي. مثلا دی هغه کوي 2 رقمه ته لیکي، وایي choose how your name will appear on your profile. مثلا تاسو داسې وایي چې تاسو د خپل نوم انتخاب کړئ او کوم پروفایل یعنې خوښ ده، نو که درته وایي چې دا پروفایل هم خوښ ده،
مونږ چې لیکلی و دا اولنی دا کوم انتخاب مې چې که دا پروفایل دا مبارز امین لغمانی او که چېرته د فیسبوک لخوا درته دا نشاني درکوي چې فیسبوک درته وایي چې دا دې خوښ ده ته ورته څه وایې چې نه همغه خپل پخوانی مې خوښ ده اولنی امام دا خوښ ده بېرته زه غواړم چې د خپل نوم ځانته انتخاب کړم و درته چې وي سیف دا سیف ده ورونو دا سیف کوي بیا هم لاندې کینسل لیکلي وای تاسو کینسل کوئ نه نو غواړو کینسل کړو موږ سیف وهو مثلا سیف ته مو وهه چینج راځي پکې ورونو او بل دوستانو کله چې تاسو سیف کوئ مثلا کله سیف ووهئ تاسو ته وایي یور پاسپورت تاسو خپل پاسورډ شی کوئ تغییر کوئ او که یا مغه پخوانی پاسورډ ورکوئ خو تاسو نه پاسورډ غواړئ تاسو کوشش کوئ چې خپل پاسورډ ورکړئ او هغې نه د بعد تاسو چې وکوئ سیف ته کوئ کله مو چې سیف کړ د ستاسو د فیسبوک نوم تغییر شو او تاسو به په بل نوم باندې خپل فیسبوک چلوئ دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو خدای دې وکړي چې زموږ ویډیو هم تر پایه کتلې وي او خوند هم ترې اخیستی وي او که چیرې هم زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل حتما ضروري ځان سره سبسکرایب کړئ چې د راتلونکي کې نورو ویډیوګانو هم خبر شئ او تر څنګ یې دغه د زنګ نشان هم ووهئ چې دغه نورو ویډیوګانې هم حتما ضروري تاسو ته ورسیږي او که چیرې کوم نظر انتقاد پیشنهاد او یا کوم سوال لرئ سوال هم په کمنټ کې ولیکئ او له موږ سره یې شریک کړئ چې موږ تاسو ته جواب کړو او زموږ د یوټیوب چینل حتما ځان سره تعقیبوئ چې د نورو ویډیوګانو هم خبر شئ